ټوکړې ټوکړې غوښې چې کومې مو هسپتال کې راټولې کې امو په خپلو لاسو راټولې کړي دي امو لیدلې دي که نه والله قسم په خدای که نه چې اسرائیل داسې ظلم جبر نه کړي چې کوم ظلم جبر دا نن مو سره شوی دی خو نمې بخلو د ظلم چا کړی دی دا اسمان نه طوفان نه و راغلی دا افات نه و راغلی داسې اسمان نه تندر نه و راغلی دا د مو ذمهوار دغه حکومت چې په کوم حکومت لاندې مو ژوند تېروم کوم ته مو ټیکسونه ورکوم کوم کې مو خپل بچي برتي کړي دي کوم د مو ذمهوار دی کوم مو ته تحفظ راکړي کوم یې څه زه د ایران و د اسرائیل و د امریکې روغه کوم و د 500 طالبانو روغه نشي کوی او 500 طالبانو مو راخستی هم اټک نه ور واړه نو حیا دنیا نه خلاص کوم اخیری دروړیو باندې پر امن حال تعلیم یافته حال اوس مو قبایلي حال خو څه کوي دغه تعلیمونه نشته نو دا خو تعلیم یافته او غیرتي انقلابي خلک دي تعلیم یافته خلک دي دوه څه ګناه کړي دا خو نه طالب شته نه څه شته د ماټر راولي په دې والې راولي یوه هفته جګړه چلوري په یوې هفته کې نه یو طالب مړېږي نه یو فوجي مړېږي پولیس نه یم پولیس ته ما د خاورې بچی غره خدای مړ مه کړي ولې څه غا اجازه ور باندې مړي غر په زور ورولي خو مین مسال څه کوم ځای نه ماټر راځي کوم ځای نه د بل سړی راځي 3 غنټې شلنګ هلیکاپټر سره کېږي چوک نه لګېږي په زرونو په لکونو توپې ماشینونه چلیږي بل طرف نه چوک نه لګېږي او ما په ناس کې ماشومان ګلالي ځوانان په دوکانه کې دا شهید کېږي آیا دا پری پلان جنګ نه دی زه خو ورته کولی عام یم چې د طالب و د فوجي جګړه نه دی دا جګړه ما عوام سره ما عوام د مړي په 3 ورځو کې نه یو طالب لګېږي نه یو فوجي لګېږي خو که لګېږي د ما عوام لګېږي بیا دې پر د غیرات نه کول پکار غیرات کول پکار دی شهادت دا نه بیشترې کې الماس کې وخت نه ماټر راغله ولګېدې او روډ ته راوباسم به خپل شهید باندې فخر کوم شهادت دا دی چې دې ظالم جابر سترګو کې سترګې واچه او ګریوانه ته لاس ور واچه ولې څه د ما شهیدانو نه دغه ځوان ولې څه د ما شهیدانو نه دغه ځوان دی هغه نن ټوکړې ټوکړې غوښې چې کومې مو راټولې کې تاسو په صندوقونو ته سترګې مه غړو د صندوق کې ننه وکسو د صندوق کې تش سکاره په دې کې زویري غوښې په دې کې ټوکړې که دا ټوکړې چې په فلسطین په کشمیر کې شوې وې مو به د دنیا ته رسولي وه ورپره ولې په فلسطین او کشمیر کې زیاتې کېږي آیا د نن د ډوډۍ والا ماشومان ځوانان د فلسطین نه کم دي دې لپاره څه کول ولې عمل پکار دی د خال مو پرېږدي نه دا خو د میا صاحب دی برکات و څه 2-3 ورځې لمنې ونستې دواړو فریقینو ته په سپینو په تورو جانډو ته خپو ورته وتښېدو او ټیو څه ماکه ماکه لږه ګزاره یې وکړه خو که سبا دې قوم کې میا صاحب باندې سړی نه و بیا به څه کوو قوم راویښ شه مو خو غدار یو مو خو د دینه بغیر بل احتجاجونو نه بل کار نشته ری مو خو د حکومت مخالف یو ولې مو باندې خو دا ټپه لګېدلې ری څه هغه خبره چوکي دا غدار دی خو د ما بچه خو یې نه مړ کړی د قوم بچی یې مړ کړی د قوم بچي یې مړي مور ورته وایي چې د قوم بچي نور ما مړه او شیخ صاحب باندې بزرګ هستي غا شهید کېږي او مانځ بازار کې ولي او د ټول چرسادې خل ورته تماشا کې وروسته بیا احتجاج کوم احتجاج پیدا نه کی عملی کار پیدا کی د ماټر کون ځنه راغله د سړي نه تپوس کول پکار دی د ماټر د والې راوشته ری د طالب ته یل پکار دی چې وا طالب ته خو راغلی د مارر باندې ماشومان او زنانه او حد زینر بې عزتي وکړه او ټوکړې ټوکړې ګو ورته لاړې او زه دارې یتیمان راته پاتې شوو په جمعې ورځې باندې سبا چې کوم اعلان شوی دی وړوکی که ټانګوال راوزنګو کې که هغه بنګش یې که وزیر یې که اورکزی یې که خټک یې چې یوه فیصله وکړو تخت احتجاجونه پیدا نه کړي تشې درنې پیدا نه کړي سبا به د ګراونډ کې سترګې غړي او جلالي صاحب باندې او مجبور باندې و مفتی صاحب باندې فیرنګ چلوي و ته ورته انګوال و اورکزی او بنګش خټک په ورته تماشا کې و سبا ته بیا احتجاج راوغړې چې هله د مو والا مشر یې شهید کړ لږ دا ننګ تېر کړو چې یو ظالم جابر رڅي نه معلوم سړی ما قومي مشر په منځ بازار کې ولي نو زه بیا څه کوم دا شان د اوسه زندگی یا د ماټر رڅي د ما والا ماشومان ټوکړې ټوکړې کې و شهید کړي و د بیډۍ والا خبرې به نه کو د بیډۍ والا هېڅ قسمه خبرې نه ټوکړې ټوکړې خلک یې خیري د دغو شهداو تپوس کول پکار دی کورونو ته منډې کول نه دي پکار یوه میاشت دھرنا احتجاج پکار دی دغو خلکو سره پنجه وال پکار دی او که ته 5 منټو کې بیا تنګ شوی وي که هلته شپې ته ځان رسې نو د انقلاب نه رسي سبا دپاره د نورو قبرونو بندوبست وکړه سبا دپاره د نورو مړیو بندوبست وکړه او که دا هېڅ نه د اخري مړي دي چې اخري مړي وي بیا سبا راوځه څه ښه فیصله وکړم یا ورباندې د خپل ځانونه ټول ختم کوم یا دغو فسادیانو نه ځان خلاص کوم انشاءالله